محمد بن قاسم لومړی برخه. چې د دوی کښتۍ ډوبه شوه او نور ملګري یې هم اوبو یوړل. که د کاتیاوار سوداګر نه وای نو دوی به هم اوس د کبانو خوراک شوي وای. راجا همدغه خواشینونکي خبر واورېد. د سند سوداګر مشر دلیپ سینګ نومېده. راجا ور وغوښت او د 3 تنو د ژغورلو پر سر یې 3 پیلان انعام ورکړ. هغوی چې راجا دومره مهربانه ولید په سراندیب کې د اوسېدو هیله وکړه. راجا په خوښۍ د دوی هیله ومنله او له شاهي خزانې نه یې دوی ته د کورونو د جوړولو پیسې ورکړې. دلیپ سینګ د راجا سره څو کاله په وفادارۍ تیر کړل او بیا د سمندري پیړیو مشر وټاکل سو. د دې پیښې نه 3 کاله وروسته ابوالحسن لومړی مسلمان و
چې د سوداګرۍ او اسلام د تبلیغ جذبې دغه لرې پرتې جزیرې ته راوست. د څو هفتو سفر نه وروسته یو سهار ابوالحسن او ملګري د سراندیب سمسور او ښکلي ساحل ولید. نارینه، ښځې او ماشومان په وړو کښتیو کې سپاره شول او د ابوالحسن استقبال ته ورغلل. په یوه کښتۍ کې ابوالحسن د جزیرې د نورو پوستو او نیم بربنډو ښځو په منځ کې یو بل څوک هم ولیدل. د هغه رنګ سور او سپین د جزیرې له اوسېدونکو سره یې توپیر درلود. هغه د نورو کښتیو نه وړاندې لوی د سوداګرۍ کښتۍ ته د رسېدو په خاطر په دوو مضبوطو موټو خاوندانو پارو وهونکي پټکۍ کولې او بیا د دوی کښتۍ تر ټولو د مخه د لوی جهاز سره ولګېده. انجلۍ ابوالحسن ته وکتل خو هغه مخ ترې واړوه. د ده د ملګرو هم نیم بربنډې ښځې شینه وایسېدې، ټولو مخونه بلې خواته واړول. ښایسته نجونو دغه بې پروایي خپل توهین وباله او په محلي ژبه سره یې څه وویل. یو ځل ناڅاپه په لاندې اوبو کې غوغا شوه چې د دوی ورته پام شو. همهغه ښکلې نجلۍ په اوبو کې غوټې وهلې او د کښتۍ په لور یې د چغو او فریادونو سره سره چا پروا ونه کړه. ابوالحسن لومړی اوبو ته زینه وغورځوله خو چې ویې لیدل نجلۍ د ډوبېدو په خطر کې ده نو یې له جامو سره اوبو ته ځان ور وغورځاوه. خو نجلۍ ډوبه شوه. په دې وخت کې نورې کښتۍ هم لویې سوداګري کښتۍ ته رارسېدلې وې او د کړسندو خناګانو توپانو ابوالحسن 3 ځلې په اوبو کې غوټې ووهلې خو مایوس شو او د رسۍ په زینه یې پښه کښېښوده. غوښتل یې کښتۍ ته پورته شي چې یو ملګري یې وویل هغه د کښتۍ هغه بلې خواته ده، ډوبېږي لکه چې کوم خطرناک کب نیولې ده. کوربه خلکو، ښځو او نارینهو بیا په کړس کړس وخندل. ابوالحسن په دې ونه پوهېده چې نجلۍ د کښتۍ بل اړخ ته څه ډول تېره شوه. ابوالحسن حیراني او اندېښنې پسې راواخیست او بیا یې غوټه ووهله. د کښتۍ په تل کې بلې خواته تېر شو. هلته یې هم څوک ونه موندل. هغه ملګري یې پاسه ورته وویل لکه چې هغه ډوبه شوه نهک وخوړه. ابوالحسن مایوس شو او بیرته د کښتۍ بلې ډډې ته راغی. بیا هم خلکو په کړس کړس خندل. دا ځل د ده ملګرو هم وخندل او یو عرب ورته وویل راځه هغه تر تا ښه لامبوزنه ده. ابوالحسن لږ پیکه غوندې شو او زینه یې ونیوله. یوه پښه یې په زینه کښېښود، چا له بلې پښې یې ونیو او په اوبو کې ولوېد. هغه چې بیرته سنبال شو یوه او بلې خوا یې وکتل. نجلۍ په زینه وختله او کښتۍ ته کوزه شوه. ابوالحسن چې د کښتۍ غولې ته ور وخت نجلۍ په خندا وه او د ده ملګري پریشانه. بیا یې ده ته په عربي وویل ستا په لمدېدو خفه شوم. کله چې دوی د نجلۍ له خولې عربي الفاظ واورېدل د ټولو سترګې د هغې په څېره میخ پاتې شوې. ابوالحسن ترې وپوښتل ته عربه یې؟ نجلۍ یوې خوا ته سر ټیټ کړ او د سر ویښتان یې ونښتېدل. ځواب یې ورکړ هو زه عربه یم. ډېره موده وشوه چې موږ د عربو د کښتیو په انتظار وو. موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو څه شي راوړي دي؟ ابوالحسن او ملګرو یې عربي نجلۍ په داسې جامه کې نه شوای لیدی او ټولو په پریشانۍ یو بل ته کتل. نجلۍ چې ځواب وانه ورېد بیا یې وویل زه له تاسو نه پوښتم څه م راوړي دي؟ تاسو ولې حیران یاست؟ آیا د عربي نجونو لامبو نه ده زده؟ تاسو په څه چرتونو کې ډوب یاست؟ ښه زه یې خپله ګورم. ابوالحسن ورته وویل ودرېږه موږ آسان راوستلی دي، زه یې په خپله درښیم. خو زه حیران په دې یم چې د دې جزیرې عرب تر اوسه پورې د عربو د جاهلیت تر ژوند هم بد ژوند لري. آیا تاسو ته چا د انسانانو جامې او له نارینهو نه حیا او پرده کول نه دي درښودلي؟ د نجلۍ څېره له غوسې نه سره وخوټېده او وویل آیا دا د انسانانو جامه نه ده؟ ابوالحسن نه، داسې ښکاري چې تر اوسه پورې ستاسو کور ته د اسلام روښنایي نه ده رارسېدلې. دا یې وویل او ابوالحسن خپله چپنه د نجلۍ پر اوږو ور واچوله او وویل ته اوس زموږ د کښتۍ مالونه لیدلی شي. نجلۍ د ابوالحسن تر خبرو د ده څېرې نه زیاته تر تاثیر لاندې راغله او خپل لوڅې مټې په چپنه کې پټ کړل. ابوالحسن 50 عربي اسونه راوستلي وو. نجلۍ یو په بل پسې ټول وکتل او بیا یې د یوه آس په ګېډه لاس راتېر کړ. وویل زه دا آس اخلم، بیه یې څومره ده؟ ابوالحسن ورته وویل تر اوسه په تا کې د عربو یوه ځانګړتیا پاتې ده، همدغه آس په دې ټولو کې غوره دی، خو نه ته د دې بیه ورکولی شي او نه ښځې په دې سپرېدلی شي. دغه آس چې څومره ښکلی او تیز دی هومره باغي او سرشوخه دی. نجلۍ ومسکل او وویل خیر دی وبه یې ګورو، تاسو کښتۍ ولې دومره لرې درولې ده؟ ابوالحسن ورته ویل زه د دې هیواد د واکمنو اجازه ضروري بولم. نجلۍ ورته ویل د سراندیپ راجا له ډېرې مودې راهیسې د عربو د قافلې په انتظار دی. کښتۍ د بندر غاړې ته بوځئ، دا د سمندري قواو مشر هم په خپله راورسېد.
دلیپ سنګ له عبدالشمس سره نږدې ناستې ولاړې له امله په عربي ژبه لږ او ډیر پوهېدو. هغه چې کښتۍ ته راوخوت په عربي یې له سوداګرو نه پوښتنه وکړه تاسو کښتۍ دومره لرې ولې درولې؟ د ابوالحسن پر ځای نجلۍ ځواب ورکړ دوی فکر کوي چې د راجا اجازه ضروري ده. دلیپ سنګ وویل راجا چې تاسو وویني ډیر به خوښ شي. نجلۍ وویل زه ځم خو دا په پام کې لرئ چې هغه سپین آس زما دی او زه به د هغه پوره بیه درکوم. دا یې وویل او بیا یې چپنه وغورځول او په منډه یې د سمندر اوبو ته ځان وغورځاوه. عبدالشمس د عربو د کښتۍ له راتګ نه خبر شو. هغه د ښار له څو تنو سپین ږیرو سره د ابوالحسن استقبال ته ورغی. هغوی خپل کور ته بوتلل او آسونه یې د خپلو آسونو په طویلي کې وتړل. د 500 آسونو لپاره د سترګو په رپ کې نږدې 200 تنه اخیستونکي راغونډ شول. بولۍ ولګېدې یو پر بل یې اوچت کړل. دلیپ سنګ مشوره ورکړه چې د راجا له لیدو نه وړاندې یو آس هم ونه پلوري. امکان لري هغه په خپله دا ټول واخلي. عبدالشمس هم د دلیپ سنګ خبره تایید کړه. دوی لا په همدې خبرو کې وو چې د راجا استازی راورسېد او ویې ویل راجا صاحب له عربي سوداګرو سره ویني او غواړي د دوی آسونه هم وګوري. دلیپ سنګ د راجا استازي ته وویل پاچا ته ووایه چې اوس به ټول ستاسو خدمت ته حاضر شو. او بیا یې ابوالحسن ته وویل یو آس خو د شیخ عبدالشمس لور خوښ کړی دی هغه به همدلته پرېږدو. ابوالحسن وویل که عبدالشمس یې د ځان لپاره ساتي زه څه نه وایم خو هغه آس ډیر یاغي دی انجونو د سپارلۍ جوګه نه دی. له یوې ګوشې نه غږ را اوچت سو نه پلاره د دوی په ګمان موږ د دې آس قیمت ور نه کړی شو. ابوالحسن چې ولید همهغه نجلۍ وه چې په کښتۍ کې یې لیدلې وه. په یوه لاس کې یې د آس قیزه او په بل کې یې مترکه نیولې وه خو اوس یې عربي جامه په غاړه وه. ابوالحسن له شپیکا غوندې شو. ویل که زما په خبره دې باور نه راځي ورشه په خپله یې وګوره که دغه آس تا ایل کړ بس په انعام کې ستا شو. نجلۍ تیزه طویلې ته ولاړه. نور خلک هم ورپسې ورغلل. نجلۍ پر نورو آسونو له زغلند نظر وروسته سپین آس ته ودرېده. آس چې نجلۍ ولیده واښه یې پرېښودل او غوږونه یې سک شول. نجلۍ آس وټپاوه او هغه په وروستیو پښو ودرېد او نور آسونه هم وشنډېدل. ابوالحسن ورته ویل ودرېږه. بیا په خپله ور وړاندې شو او آس یې له طویلې راویست. په یوه ونه یې وتاړه. ویل اوس خپل همت وازمویه. نجلۍ ور وړاندې شوه. په یوه لاس یې د آس لاندې زامه ونیوه او په بل یې د مست او یاغي آس په خوله کې قیزه واچوه. نندارچیان لا حیران وو چې دې آس له ونې نه راخلاص کړ او په لوسه شا یې سپره شوه. مست آس په شڼهار ټوپونه ووهل خو څو ځله په وروستیو پښو نیغ ودرېد خو بیا یې په څو ټوپونو د ټولو له سترګو پناه شو. شیخ عبدالشمس په ویاړ وویل د عربو آسو لا داسې آس نه دی زیږولی چې سلماس سپرلی پرې ونه شي کړای. ډېر افسوس دی چې تا شرط وبایله خو ډاډه اوسه زه به یې